السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو دغه نن موږ یو نوی سافټویر جوړ کړی دی د ټولو جی اس ایم لپاره موږ وړاندې کوو په وړیا شکل. که څوک غواړي چې دغه سافټویر یا د کمپیوټر دپاره یا د موبایل د ام ټي کې سیټونو دپاره ترې کار واخلي نو کولی شي چې دغه سیټاپ موږ هغې ته ورکړو. ملګرو دا سیټاپ ما خپله کریکټ کړی ده. کریک ته بغیر د باکس څخه کار کوي. دغه اوس موږ انسټالوو، تاسو یې هم وګورئ، جس کوو یې. ملګرو دغه د سیټاپ مو راواخیسته، دا به نیکسټ کو. دلته موږ خپل هغه ورکړی دی لیسنس ابزګیزر ده. دا لیسنس به اګري کو، که ابزګیزر نه بغیر بل کوم هغه وي. پاسورډ مو خپل پاسورډ ورکړی دی. پاسورډ مو تاسو ولیدو دوستانو، هاشم ورکړی دی. نو بغیر د دې پاسورډ څخه د سیټاپ نشي خلاصېدلی. پاسورډ لازمي دی چې تاسو سره وي. دا به نیکسټ کو. کله مو نیکسټ که دلته بروزر کې زه مقصد دغه ته ډیسکټاپ انتخابوم. ملګرو دغه نیکسټ کوو. چې کله مو نیکسټ که دلته شارټکټ جوړېږي، خو شارټکټ موږ نه غواړو، باید بغیر دغسې د فایل خلاص کو. دا به نیکسټ کو. دلته ټول فایلونه اوس خلاصېږي. سی ډیسک ته درېمې د فایلونه. کله چې سی ډیسک ته لاړل نو هغې وروسته باید موږ څه میریکل کریک وګورو چې څنګه دا کار کوي او که نه یې کوي. اوس ملګرو هغه وګورئ انسټالېږي. د سافټویر کې چې موږ جوړوه جی اس ایم مرخلا عابد هم په دې کې موږ سره مرسته کړې ده. دا به فینش کو. کله مو چې ملګرو فینش کو، وینډو کې یو څه نه څه ستونزه ده. اوس راځو کمپیوټر ته. کمپیوټر کې پروګرام فایلز انتخابوو، بیا د هاشم په نوم فولډر انتخابوو. دلته میریکل باکس ته دغه به اوس کلیک کو. اوس به وګورو چې هغه څنګه د انسټال شوی ده که نه. ملګرو ومولیده میریکل باکس فل کار کوي. اوس بغیر د باکس څخه فل اکټیویشن ده. تاسو کولی شئ چې د دې څخه سالمه استفاده واخلئ. او ملګری رخلا عابد جی اس ایم انجینر صاحب هم په دې کې موږ سره مرسته کړې ده. او دغه سافټویر چې دی خپله کتلی شئ، سټارټ آرس اس پي ډي ام ټي کې انډرایډ سامسونګ د ټولو څخه تاسو کولی شئ ګټه ترلاسه کړئ. کوم سافټویر چې ده، دغه کوم سافټویر چې ده اوس دغه د فعال ده، بشپړ شو. غواړو چې ټولو جی اس ایمانو ته د موږ په وړیا شکل وړاندې کوو. هیله لرم چې د دې سافټویر څخه سالمه استفاده واخلي. خدای په امان. تر بلې ویډیو بیا زه هاشم alizai له تاسو سره یم.